یوه خبره یاد لرو چې په چا باندې نوم کېږدي محمد د پیغمبر علیه السلام نوم ده نوم روا خو شو بهترین نومونه د انبیاو دي خو ادب بیا ډېر غواړي په نوم دي چې په کېږدي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم نو روایت کې راځي چې په ځای کې به هم وسعت ورته کوي چې دی راننوت دستي به قدر کوي ځای به ورته پرېږدي سوال یو شی درنه غوښته محروم کوي به یې نه دا زوی دی ده خو احترام به یې کې د دا نامه د وجې نه محروم کوي به یې نه او بې ادبه الفاظ به نه استعمالوي ورته ځکه سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه به خلک نه پرېږدي چې نوم کېږدي محمد وایي وارې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په کېږدی بیا وروسته ښېرا ورته کوي چې تباه شي محمد علیه بالله اوس نوم خو مراد خو دغه ده خو صورتا بې ادبي راځي د نبي علیه الصلاة والسلام د نامه بې ادبي راځي که نه راځي چې نوم په کېږدي بیا به د دغه نامه قدر هم کوي احترام به هم کوي په مجلس کې ویې به هم نه دغه هلک بیا په مجلس کې به هم ځای ورته پرېږدي نا امیده کوي به هم نه محروم کوي به هم نه چې غوښته هغه به هم ورکوي